دغه حدیث چې مې دا اوس ورته وایي چې د صحابي پر قبر باندې مخ موږي صحابي دی د الله د حبیب علیه السلام دا که اوس یو چا وکړل دا زموږ ملایان به څه فتوا یې پر شروع کړي اوس خو چې د هغې زیارت ته ولاړ شي کافر دي بولي که چې د زیارت کاڼې راپورته کړي کافر دي بولي که چې پر زیارت مخ وموږي بیا به دې څه شي وبولي او دا صحابي دی آیا داسې یو جرأتمن هم شته چې دې صحابي باندې فتوا ولګي دا د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي دی امام احمد بن حنبل روایت نقل کړي نن د دین د ژړا وخت دی چې هغه علما او منا د امت چې شپه ورځ به الله ته په ژړا وایي امام صاحب مبارک امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مناقبو کې حفیظ ابن عبد العوام لیکلي دي 1100 کاله مخکې د عالم کتاب لیکلی دي وایي ماخستن به یې د ژړه په لاس کې ونیول در سهاره به د ټوله شپه الله ته په ژړا تېره کړل دا اوښکې پر دا ژړ رابویېده د خدای د وهم څه چې د الله د حبیب علیه السلام دوی حصې دین و امت ته رسولی دي هغه امام ابو حنیفه رحمه الله یوازې سر باندې یوه حصه به دا نور امتیان ته خلکو رسولي دا دوی حصې امت ته دین ته رسولي نن د هغه فتوا یو پاتې یو سړی راولاړېږي او په دین کې داسې نن د ژړا وخت دی پر دین سړی وژاړي خیر دی موږ تاسو به څه کوو راسئ خپلې خبرې ته راسو چې داسې د فتنو دور دی رسول صلی الله علیه وسلم درته ذکر کړي دي نو مخکې ما درته وویل مسلم شریف حدیث دی د الله حبیب علیه السلام څه وایي وایي تاسو دپاره څه پکار دي امته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وایي تاسو د دې ځان وګورئ دي د ځان څخه وګورئ په دا وخت کې څه وکړئ پر دین باندې لاس ټینګ کړئ د اهل سنت والجماعت پر عقیده لاس ټینګ کړئ ما انا علیه و اصحابي نبی علیه السلام وایي زما او زما د صحابه لارې راټینګ کړئ د الله د حبیب علیه السلام او د صحابه لارې چې دي د څلورو مذهبو د امامانو عقیده ده دا لار راټینګ کړئ کوم دغه لار راټینګ کړل دا د فتنو څخه د خلاصون لار اهل سنت والجماعت علما موږ ته څه وایي هغه راته وایي چې 6 رکعاته تراویح کوه اهل سنت والجماعت علما موږ ته څه وایي هغه راته وایي اعتکاف کوه ټول امت اتفاق لري اهل سنت والجماعت علما موږ ته څه وایي هغه راته وایي تبارک الذي سورت وایي په روژه کې اهل سنت والجماعت علما موږ ته څه وایي هغه راته وایي د اولیاءو د انبیاءو په اثارو سره د برکت لپاره ځان ته تبرک حاصلول دا بالکل مشروع امر دی دغه حدیث چې مې دا اوس ورته وایي چې د صحابي پر قبر باندې مخ موږي صحابي دی د الله د حبیب علیه السلام دا که اوس یو چا وکړل دا زموږ ملایان به څه فتوا یې پر شروع کړي اوس خو چې د هغې زیارت ته ولاړ شي کافر دي بولي که چې د زیارت کاڼې راپورته کړي کافر دي بولي که چې پر زیارت مخ وموږي بیا به دې څه شي وبولي او دا صحابي دی آیا داسې یو جرأتمن هم شته چې دې صحابي باندې فتوا ولګي دا د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي دی امام احمد بن حنبل روایت نقل کړي حفیظ شمس الدین ذهبی رحمه الله سیر و اعلام النبلاء کی یو روایت نقل کی د یو راوی د چې بعض علماء صحابي بولی بعض تابعی بولی وای پر دا غوږ به درس وګوري دا علما د کتاب په قدر باندې پوهیږي شمس العلماء ورتوای شمس المحدثین د اسمان پر سر باندې ستوري المرضی د نن زمانی غونډې به فائدې القاب نه دي چې ارسل ځان ته لقبونه یردي دا د کومل علماء اتفاقی علماء د الله د دین ساتونکو علماء دغه صفاتونه ورکړي دا دغه انسانان و په ټول امت کې د احادیث په باب کې د کتاب مقبول دي هغه مبارک دا قول نقل کړي وای پر دا غوږ باندې به درسو یا صحابي یا تابعي په دغه کې قیل قال بعض علماء تابعي بولي بعض صحابي وای چې ور بلی د نبی علی السلام پر دا قبر باندې دا غوږ ومري دا اخو چې براولار شو غوږ به جوړ یو چا ورته نو څه کوي ولدور زما دا غوږ درد کی بل کم نه جوړیږي چې د الله د حبیب سم پر قبر ومرم جوړیږي اوس کې د قبر د بر راوخل پر ځان یو مدل باندې کافر کی هغه غسر کې غوږ ورنيځه کوي مخ ورنيځه کوي پر قبر یې مري اوس خو به نه فتوا